شوق سرامين سر درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زما ډیرو معززو مشرانو دوستانو ملمنو دخواو شالاخی غیرتمندو الله جل جلاله دی تاسو مونږ ټولو ته هر هغه عمل چې مونږ کو او نیتم داوی چې الله دا عمل د نیکی دی نو الله جل جلاله دی کاغه عمل د منځ د توفیق مونږ ته الله راکړي کده جهاد راکړي کده ذکر راکړي کده تلاوت راکړي کده صدقات راکړي نو موږ تاسو به وایو چې دا زمونږ د اختیار نه بار خبره وا د عمل نه بعد د الله رب العزت نزان د پاره د قبولیت دعا غختل دا یو نبوي طریقه ده دا یو پیغمبري طریقه ده هر نیک عمل نه بعد دعا د الله نه غختل پکار دی دا د سوملګرو بار بار اصرارو چې تاسو مولوی سے د والدینو متعلق خاص موضوع باندې لګه خبره وکي او یو تاسو وی دعا متعلق لګه خبره چې عوام ته پیدا واخلي او بعضی شکوک او شبهات د ذهن نه اوزي او دا خولي خبره ده ځکه نن سبا موږ په خپل عمل یقین نساتو زمون شیخ او مربی د حدیث مبارکه او استاد حضرت شیخ محمد حسن جان مدنی نور الله مرقده هغه به یو خبره په درس حدیث شریف کې کوله استادانو هر جمله ځان سره یاد ساتل پکاري زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عظیمه قافله چې روانه ده دا الحمدلله په یو اعتماد روانه ده او یاد ساتي چې کله موږ د اعتماد د کرخې نه اوتلو او دا د اعتماد دیوال مو وګرځولو نو زمونږ مذهب به داسې مخلوط شي لکه د خوارج او د روافض خوارج غم انسانان دي روافض غم انسانان دي او په خپل عبادت باندې هغه ډېر کلک یقین ساتي سره د دې چې د هغه عبادت هباء منصورا دي اس پیدا په مرتبه نه د روافض په عمل باندې او نه د خوارج د بی ادبی په انتها کې پراته دي روافض د بی ادبی په انتها کې پراته دي خوارج او روافض دا په دشمنی د خلفای راشدینو کې په یو لوی مقام باندې دوی یادېږي خوارج عمر فاروق رضی الله عنه او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته په نظر ګوري عثمان ذی النورین او علی مرتضی رضی الله تعالی عنه هغه ته په بد نظر ګوري او د خوارج عقیده دا چې دا دوه صحابه په حق نه دي نعوذ بالله من ذلک دا خوارج عقیده ده د روافض عقیده دا چې هغه وای درې واړه خلفا غلط دي نعوذ بالله من ذلک د یو علی سب ظاهرا
تایید کوي او په بعض خبرو کې د خمینی کتابونه چې وګوري نو هغه په التمرد کړي وي علي صاحب په خپل حکومت کې فیل دی ناکام دی. ورونو دنیا دا د امتحانونو کور دی. زمون ذمہواری الحمدلله عند الله بداوی چې د خلقو ذهنونو ته حق خبره ورسو. نو هر سړي خپل کار دی. زکه چې سړی کوم خبره زمونږ نه حقي به باقاعده مونږ وځ دا نه حق غلطه مو کړي او به هغه مونږ ترت کول څه بد نخ کاری کې بلکې مونږ به رجوع کو چې زمونږ دا خبره صحیح نه ده غلطه ده. ورونو د چا چې غلطي اورو به ورته غلطه نه وایو نو به مونږ په ورځ د قیامت د جبه نه ویزان دیو. نو بعضی خلق دی وجنه نه وای چیرې انتشار جوړیږي نو موږ هغه سره په دې خبره کې موافق یو چې انتشار جوړول نه پکار. یو بعضی مرګري په دې وجه نه کوي چې زما پاټۍ ته په نقصان رسیږي ځکه سبب د دې دروازه کې مدرګ بوټ بغواړم نو راشه خیر ده کې دیار سو خپل کار وکي نورونو غره به پاغي کې مونږ نه یو ښا نه حق د بد ارچا نه حق وایو او حق د ارچا ته بسوایو حق بوایو. ورونو خوارج منځ کوي روزه نیسي زکات ور کوي خودی ته د جهنم سپی وي کلاب النار ورته وي څه ورته وي کلاب النار. ولې ورته کلاب النار وي؟ پیغمبر منی قرآن منی حشر منی قیامت منی جهنم منی جنت منی زکات منی حج منی بیا کلاب النار ورته وي. تاسو وجه ده ورونو دې کې یو وجه ده او هغه ډېره خطرناکه وجه ده. څه شی دی؟ هغه بې احتیاطي او د مشرانو ګریوان ته دانګل. دا د کسي د مشرانو ګریوان ته دانګي عمر به کمی علم به کمی چالاکی به ډیرای خبره به غوړه زړه شروع کی خیسته به شروع کی د قرآن شریف آیات به اول او منځ کې به وای. او عزیزانو لهجه خراب ده لهجه بیا ادب استعمالیږي جبه بیا ادب ده. نو خدای پاک جل جلاله هغه خلق ذلیل کوي. زمون امام بخاری رحمه الله هغه یو حدیث راوړي هغه مبارک په بخاری شریف کې اثر د صحابي قول د صحابي د تابعین نه نقل کړي وی عثمان رضی الله عنه ګوري رونو د اریوي تحریک مخطبه چې مخې ترازی نړمبي خبرې به غوړي زړی خيسته وي او شاته به ګوره لوی فتنی ورپوري تړلې شي. نو د عقیده د اهل سنت والجماعت نه مبهر کېږي. سلور امامان دا اهل سنت والجماعت دي. پنځم چې د سره جوړیږي یا به معتزلی وي یا به خوارج وي یا به روافض وي وغیرہ وغیرہ. نو د سلور مسلکونو بهر جون امت چې کلم بهر شوه نو هلاک شوه دي تباہ شوه دي. تاسو به وایي چې دا سلور مسلکونو خوري روستو راغلي او الله قرآن کریم کی تا تاغوی بهر بار دته وي. مولانا صاحب استاد دې خبرې سره زنه موافق ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو اطیعوا الله اطاعت د الله کی حکم د الله منی واطیعوا الرسول او تابعداری د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوي.
تما توے سلور مذہبنا ما تی ثابت کا دو قرآن شریفنا ورتوایا لگ انتظاروں کا اللہ رب العالمین فرمائی کلا چستا سے اتفاقی مسئلہ راغللا منس پینزو وقت اتفاقی مسئلہ دا منس سو وقت جواب را کوئی زرزر کلے جواب را کوئی چی سڑمی خوشحالوی اتفاقی مسئلہ دا چی منس ورس کی پینزٹے مدے منگو تاسی دماغ ستن منس کو دما خام کو دما زیگر کو دما سبخین کو دسار کو دو تیار کرال دریرنا کرال اتفاقی مسئلہ دا سوکتی انکار کی چیز دسار منز ما خام کے کو ما فرض دی بالکل کو لیکن دی سڑی فرض دا فرضو پا شکل باندی نہ ادا کی گی ولی نہ ادا کی گی زگدہ پنزو وقتا معین دی دار ٹیمون بو پخپل ٹیم باندے کے اتفاقی مسئلہ دا کلا چد دی منزد اوقاتو مسئلہ رالا مات زمان مسلمان روڑوے زکاة تیزی کلور کما قرآنی کریم پہ سل کڑے دا کال کی یو زل باور کے کال کی با یو زل پزرو کی 25 روپے ور کے زما مسلمان راغے جی ما باندی زکاة راغے خوزن اغا وقت کی پوی نشم مانا زکاة لاڑو 2 کال تیر شو 3 کال تیر شو ما باندی زکاة دا غدری کالوشتا کنا قرآن کریم کی با سوکم منگتا ثابت نکی چا اللہ وید زکاة قضا ورکا شتا جی مانا رو جلاڑ قضا شوا رمضان کی سفر کے اوما واپس راغلم مانا روجا ورزی تیری دلے صحت راغے بے مانا روجا ہے رشوا ما اننی ولا میشتے رشوا دو تیرے شوی درے لاڑے سلور لاڑے اے پا ما باندے اغا رمضان قضاشتا کنا علماء کرام ورتوے اوشتا فعدتم من ایام اخر خجی تراویح ورتشتا کنا سنگ بکم دارو جب سنگنی سما عزیزانو یاد ساتی کلچی حکم دخپل زینا بل زی تلار شی دی د پارا دی علمی تحقیق ضرورت تے دی کی تحقیق پکار دے دانن نہ بلکہ زمانہ دا رسول اللہ کی شیو پیغمبر علیہ السلام پر زمانہ کی شیو نو دا فقہائی کرام دا آغی زمانے نا دا مسئلہ راوالی چی دا منز دا دے ٹیم نا دے ٹیم تلاڑو دا نبی علیہ السلام پر دور کی پیغمبر علیہ السلام سنگ حکم کرے اللہ خوی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا خدای پاک خو ار یو موږ په خپل ځای فرض کړي الله وی در باندې فرض دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وای مونږ د مازیګر به بنو نذیر ته رسوي بنو قریظه ته برسوي کوم ځای ته برسوي بنو قریظه ته يرونو صحابه ته نبی علیہ السلام د مونږ بنو قریظه ته ورسوي دا خلق څوک دي دا صحابه کرام دي صحابه روان دي سکسان چې نور ته ګوري نور په پریوتو دی مازیګر مونځ قضا کیږي هغوی زر صادرونه واچول یا پس مکه ودرېدل او د مازیګر مونځي په لاره کې ادا کو نور کسان لګې دي مونځ قضا کیږي او روان دي دې خبرې ته سوچ کوئ رونو دا نور کسان روان دي او مونځ ټیم او خدای پاک سوی ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او دې لګې دي مونځ قضا کوي نو دی صحابو مازیگر منز یا ارسیدو ادائی کو او یا داچی قضا شبیرہ اگرزولو مسئلہ را جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا اللہ حبیبہ دے کسانو پلار کے دا مازیگر منز کڑے او دے کسانو مازیگر منز
قضا شو بنو قریظه ته رسول من دوی ته وایو چې تاسو غلط کارو کو چې مون مو قضا کو دوی من ته ویل چې مونږ ته جناب رسول الله حکم کړی چې مون شي ته ورسوي بنو قریظه ته چې چا مون په لار وکړو د دې ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه او چا چې مون په لار اونکو بنو قریظه ته ورسولو هغه ذکر امراغه د چا خبره سیدا دا چې چا په لار کې د مازیګر مون کړي دا سیدی او که چا د مازیګر مون بنو قریظه ته رسوله اخیری وخت ورسیدل هغه سیدی الله اکبر زما محبوب پیغمبر خپل جواب ورکړي زما محبوب وای دا چې چا په لار مون کړي دام سیدی او چې چا ال تر رسوله هغه هم سیدی ایته اجتهاد د صحابه وای اجتهادي مسله ده سوق ال تلال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه چې هغه موز ال ترسي هغه وای موږ ته پیغمبر علیہ السلام ویل چې موز ال ته ورسوي دا هغه اجتهاد دا دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته کوم خبره کړي بس باغی پورا عمل کو هغه صحابه چې دلته موږ کوي وای د نبی علیہ السلام د امر نه تعبیر داده چې تاسو ځان ورسوي معنا بلکار مکوي او ځان بنو قریظه ته ورسوي دي ته وی اجتهادي مسله پمن د صحابو کې نبی علیہ السلام دواړو ته سوالي ائمه اربعه سلور امامان هغه خلق دي هغه مسائل راوړي چې اتفاق د امت ور باندې راوسته کچا د مازیګر مونږ په لار کړي مونږ سیده او کچا بنو قریظه ته رسوله سیده د نبی علیہ السلام په دور کې د طلاق مسله یو راغلی حل شوی دا صدیق اکبر په زمانه کې د طلاق مغلظه مسله نه راغلی د عمر سے په دور کې د طلاق مسله عام شوا هیڅ شوا په معمولی خبره باندې به خزد ول ته طلاق عمر رضی الله عنه صحابه را جمع کړل ځان نه کړی په دې خبره اتفاق د امت راغی چې د دینه با چې درې طلاق سوق اچي دا به طلاق مغلظ واقع کیږي ائمه اربعه د درې سلور ائمه کرامو د درې طلاق ول ترجیح ورکړه چې درې طلاق درې دي بس ورېرونو په دې مسله د ائمه اربعه اتفاق راغی ائمه اربعه د زکات په مسله کې چا خپل ټیم نه زکات پاتې شو ورکولې شي حکم راغی چې زکات مخ کې ورکولې شم مونږ د خپل وخت نه مخ کې نشي کولای دا یاد ساتي ګوره مونږ جواب چارانه کو نو بیا بس خپای من ویخ پکې نه رونو ها زګه تاسو وایي چې مولوی صاحب مونږ ته تاسو خو پورا دا خو مولیان دي نن سبا الله دې رحم وکي وغوي عجیب خبره راوړي عجیب خبره او امت انتشار پیدا کوي امت لګې ده گمراه کوي غرزي د لارې نه غرزي